تازه خبر کرکټ بورډ شهزاد محمدي قرارداد ختم کړ. ګران لیدونکو السلام علیکم. د ملي لوبډلې وکټ کیپر توپ وهونکي محمد شهزاد چې پرله پسې ډول د کرکټ بورډ له اصولو سره غړونه کوي د کرکټ له بندیز سره مخ شو. د یادولو د چې شهزاد څو ځله له اصولو سره غړونه کړې چې یو ځل جریمه او څو ځله اخطار هم ورکړل شوی و. تازه سرغړونې چې کړې هغه دا وه چې د افغانستان د کرکټ بورډ له اجازې پرته پاکستان کې تمرینات کړي وو چې بیا یوې پاکستاني رسنۍ رسوا کړ. د کرکټ بورډ لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د شهزاد محمدي قرارداد تر نامعلومې مودې ځنډولی دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې کله هم کوم لوبغاړی له هیواده بهر ځي باید له ادارې اجازه واخلي چې شهزاد محمدي د ادارې له اجازې پرته دغه چاره څو ځلې تکرار کړې ده. دغه راز محمد شهزاد له دې وړاندې هم ورته سرغړونې کړې چې د ادارې ډسپلین یا انضباطي کمیټې له لوري ترې د پوښتنو او کړېږونو غوښتنه شوې چې نوموړی نه دی ورته حاضر شوی. باید وویل شي چې نوموړي د کرکټ نړیوال جام پر مهال هم د سرغړونې له امله د جولای 20 او 25 د ادارې د انضباطي کمیټې له لوري راغوښتل شوی و چې نه دی حاضر شوی چې په اړوند به یې له اختر وروسته هم د انضباطي کمیټې له لوري ناستې وشي، قضیه به یې وڅېړل شي او وروسته به یې جزیات له ټولو هیوادوالو سره شریک شي. د یادونې وړ ده چې اوس مهال په هیواد کې د کرکټ لوبغاړو لپاره د تمریناتو په ډګر کې هر ډول اسانتیاوې رامنځته شوې او لوبغاړي اړتیا نه لري چې د تمریناتو په موخه نورو هیوادونو ته لاړ شي. په هر حال خو کرکټ بورډ لا نه دی ویلي چې څومره بندیز به پرې لګوي. د یادولو ده چې شهزاد محمدي په نړیوال جام کې هم کله چې له لوبډلې لرې شو له ډسپلین یې سرغړونه وکړه او په ډېرې سپین سترګۍ یې ټول ولس ته دروغ وویل. دی چې هغه وخت روغ نه و ویل زه روغ یم او له لوبډلې لرې کړی یم، چې بیا وروسته د ملي ټیم لوبغاړو په خپله وویل چې دی روغ نه و او پښه کې ستونزه درلوده او په توپوهنه کې بینان سټرایک بیټسمین ته ویل چې یوه او دوه منډې مه کوه، زه منډې نشم وهلی، شاټونه وهه. اوس الحمدلله موږ ډېر پیاوړي او تکړه لوبغاړي لرو. داسې څوک مو نه دی په کار چې یوازې د پیسو لپاره لوبیږي او هیوادنۍ مینه او احساس ونه لري او د ملي لوبډلې څخه د راتلو سره سم دښمن هیواد پاکستان ته لاړ شي. هغه یو متل ده وایي چې دانه دلته خوري او هګۍ هلته اچوي. کرکټ بورډ نه مو هیله دا ده چې پاکې رخصت کړي. وایي چېرته چې زړه ځي هلته پښې ځي. نو تیار پاکستان ته تللی همغه ځای د ده زړه غواړي نو همغلته د کرکټ وکړي او د همغه هیواد لپاره دې ولوبېږي. په هر حال تاسو د کرکټ بورډ دغه پرېکړه څنګه ارزوئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.